په ټوپک څنګه ټک کېږي؟ دا ټوپک راکه دستي مې دروشه. صاحبه ټوپک به ورکو کښېنه بیا کړه. اوس مې په دغه ټوپک بیا دواړه سره ویشتلي یو. ډېر فکر مه وه صاحب، هغه ټوپک راکه. کښېنه کښېنه بابا. دا نه پر ځان د بیداره فکر به که ورسېله. ته چې وایې پولیس والا دومره خره بیکلان دي. ستا پلار په دې خبر دی چې موږ ته بندي کړی؟ پلار مې نه دی خبر، خو مشر ورور ته مې لال ورکړی دی. زه راته وایه چې ستا مشر ورور چېرې دی؟ ښه نو تاسې اوس زما په مشر ورور باندې ټیش کوئ. ژر څه خپلې خبرې دې راته وکړه، پر ما ناوخته دی. زه یې څه ډکه چې د پولیس څخه نه وېرېږې؟ صاحب زه خپله د پولیس والا څخه نه بیرېږم، خو په دې خبر یم چې پولیس والا به زما څخه خامخا بیرېږي. زه یې کیدای چې درڅه وبېرېږي، موږ هېڅکله ستاسو نه بیرېږو. موږ د هغو پر کم بې غیرته نه یو. ته بې غیرته نه یې نو غیرت یم نه. نور به راته ګډېږه. اوس راته وایه چې تا دا توپنچه ده کمه کړې، که نه دماغ به دې پر دغه در تاش په تاشه کړم. واره صاحبه زه د خپل ټوله کلي بدمعاش یم، پر ما هېڅوک لا شی نشي کولی صاحبه. مطلب ته صاحب ته اخطار ورکړې؟ او مطلب ته صاحب ته اخطار ورکړې؟ او ونیسه ته خو صاحب ته ماز لاس لا وربه. سننداره پرېږده پرېږده. ونیسه ته خو ماز لاس وربه. موږ به ځې وګورو چې ته څنګه لاس ورکړې. سننداره بلا پرېږده. ته څه پرېږده پرېږده راته وایه، لکه چې ځینې وبېرېدې. څوک وبېرېدی؟ ته وبېرېدې. ای وروره دې ته رښتیا که وبېرېدی؟ وا بیخي ډېر وبېرېدی بې ننګه. ځان ته کومندان وایي، خو د یوه کوچني موږک لا بېرېږي. سرندره زویه خورا ډېر ونه غږېدلې. ما لا څه وویل، مه مې غږوه که نه ټول رازونه دې اوس وایم. زوی ته یو کار وکړه، په ځوانۍ دغه وظیفه پرېږده. ولې؟ ځکه چې زما دا ستا بد شکله رنګ نه خوښېږي. داسې وکړه زما پر ځای ته خپله وظیفه پرېږده زویه. زویه دا زما راوله که نه د دغه مجرم پر ځای به مې بارد ته وژلی. ته غونډې صاحب چم وکړه. څه دې ویل؟ ای صاحبه کوم پوښتنې خلاصې وي خو زه به ولاړ شم. زه ته کومندانۍ ته راغلی، د ماما کار نه یې راغلی چې ګلاسۍ غوټې بره دغسې ولاړ شې. ونیسه او ولې خپل لاسونه پورته کړه. او د چېرته بارې پورته کړم؟ ته ودلته د یو چا واده دی چې زه خپل لاسونه پورته او کړم؟ ډېر طبیعت مه راخربوه که نه په ټکولو باندې لاسونه در باندې پورته کوم. تا جرم کړی دی، دې ځای نه شې تللی. دا صحیح دی چې ما جرم کړی دی، نو اوس د څنګه وکړمه؟ زه ته دا قبول کړه چې ستا سره دا توپنچه وه، بیا به دې موږ ژر ازاده کړو. زړه دې دی چې ما ډکوې او زړه دې دی که ما ډکوې، خو زه دا هېڅکله نه قبلوم. ای سرندره کوم سامان در سره دی؟ صاحبه دا وه دا چش دی؟ د تنباکو پاکټ دی صاحبه؟ که دې په کار دی نو در سره واخله صاحبه. او یې خط بیا کړه، زه دا رقم سامان نه درښیم. صاحبه د هېڅ ډول سامان ضرورت نشته صاحبه. ولې؟ د دې ځای څخه په تېزۍ ځمه. سرندره ویوله په مرمۍ باندې ویوله. سمه ده صاحبه اوس یې وله.